زمونږ ډېر مشران او ډېر ملګري مونږ کتلي دي وایي دا مونځ به زر زر وکړو چې بیا یې ستا اودس مات کړو دا اودس مې تنګ شوی دی. زما محترمو په داسې طریقه باندې مونځ کول خپل مونځ تباه کول دي. نبی صلی الله علیه وسلم په مغه حدیث کې دا هم فرمایي چې لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. نه د هغه سړي مونځ کېږي چې د هغه دپاره داسې حالت یي چې متیازې ورغلي او ده دا ځان را کنټرول کړی دا متیازې نه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دغه انسان مونځ هم نه کي. ولې دا په منځه کې خشوع خرابوي. اگر چې د مونځ وکړو خو شریعت کې الله ته د هغه رسول ته هغه مونځ مطلوب دی چې ستا زړه م الله ته ولاړي، اندامونه م الله ته ولاړي، خوله م دې الله سره خبرې کوي، سترګې م دې الله ته متوجي. داسې مونځ مطلوب دی. هغه مونځ اډوله مونځ نه دی چې ته ولاړ په مانځه ذهن دې په دې کې چې امام به کله سلام اړی چې خپل ضرورت پوره کم، دا به کله سلام اړی چې روټۍ وخورم، دا به کله سلام اړی چې هغه پلانکې کار وکم. دا به مونځ یي ستا په نیز به زما په نیز به خو د الله په نیز دا مونځ نه دی. الله سبحانه وتعالی د موږ نه هغه مونځ غواړي چې د اندامونو سره سره زړه الله ته ودرېږي چې الله ستا خواله راغلی یم، د تا خبرو له راغلی یم، په داسې طریقه باندې مونځ ته ودرېږي. په یو بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان ته قضای حاجت ورغلی او د مونځ دپاره اقامت وشو نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فلیبدأ بالخلاء، لیټرین ته لاړ شه، واشروم ته لاړ شه، ځان فارغ ته اگر چې جمع ودرېږي پس د جمع نه بیا راشه او دلته ودرېږه. د دې وجې نه زما محترمو دا د مونځ د خشوع دپاره یو غټ رکاوټ دی چې سړي ته متیازې ورغلي او دا په مانځه باندې ودرېږي نه. او داس مات که خیر دی که یو رکات درنه وشو دا 3 رکاته خو به په هغه طریقه باندې وکړي چې کوم دنه الله غواړي. دا 3 رکاته خو به په سکون باندې وکړي که نه چې ته د اودس د وجې ټول مونځ ته باقی ښه نه ده چې یو رکات درنه لاړ شي. په یو بل حدیث کې داسې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نهى رسول الله، د الله رسول منع کړې ده ان یصلي الرجل وهو حاقن، یو سړی په داسې حالت کې مونځ وکړي چې د ځان کنټرول کړی، دله متیازو زور ورکلی، په داسې حالت کې مونځ وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم د داسې حالت د مانځه نه منع کړې ده. ولې؟ ځکه چې دا خشوع خرابوي که نه. نو د دې وجې نه هغه شیزونو نه به ځان ساتي چې ستا خشوع خرابوي، هله به دې په مانځه کې خشوع راځي. یو د هغې نه چې سړي ته قضای حاجتي ورکوټې متیازې یا غټې متیازې ورغلي نو دا به اول ځان فارغوي بیا به مانځه ته ودرېږي.